بیرغ ته احترام، یو ملت ته احترام دی، د یو ملت عظمت ته احترام دی. نو په دې اساس هر هیواد خپل بیرغ کې خپلې نښې لري او افغانستان هم خپل بیرغ د تاریخ په اوږدو کې په خپلو نښو سوللی او تر اوسه پورې را روان دی. په افغانستان کې بیرغ ما تاسو ته وویل چې 4.5 کلن عمر لري او د امیر حبیب الله خان تر وخته پورې زموږ تور بیرغ و چې د تحت الحمایګۍ معنا یې درلوده. اعلیحضرت امان الله خان د انګریزانو سره جهاد وکړ، خپلواکي یې واخیسته او د خپلواکۍ په لومړیو کلونو کې هماغه بیرغ و. لیکن په 1307 کال کې د یو مستقل بیرغ د افغانستان دپاره جوړ کړ چې 3 رنګونه یې درلوده، تور، سور او شین. دا 3 رنګه بیرغ و. د تور رنګ معنا دا وه چې افغانستان یو وخت تحت الحمایه او د پردیو هیوادونو تر لاس لاندې و. د سره رنګ معنا دا وه چې افغان میړنی ملت راپاڅېد، مبارزه یې وکړه، جهاد یې وکړ، پردي له هېواده وایستل، وینې یې تویې کړې. دا د هغو نښه. او شنه برخه یې د دې معنا درلوده چې د ازادۍ نه وروسته یو هېواد آبادیږي. ازادي د آبادۍ مقدمه ده. یو هېواد هله آباد شي چې آزاد شي. نو په دې اساس دا 3 رنګونه اعلیحضرت امان الله خان ورته وټاکل او په منځ کې یې د وږو یوه هغه ورکړله دایره، ځکه افغانستان یو زراعتي هېواد دی. د هغو په منځ کې یې غرونه جوړ کړل، ځکه افغانستان یو غرنی هېواد دی. د دې غرونو د پاسه یو راختونکی لمر و چې افغانستان یو شرقي هېواد دی او په دې څنګ کې د الله او محمد نومونه هم لیکلي وو چې افغانستان یو اسلامي هېواد دی. تر دې وروسته د نادرخان په دوره کې هم د بیرغ همدا رنګونه وساتل شول، لیکن د منځ نښې بدلې شوې. د وږو دایره، د وږو د دایرې ترمنځ اسلامي بنا چې د هغو شاوخوا د هغو په منځ کې محراب و منبر و، بیرغونه او تورې دغه وه. بیا دا را روانه وه. د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې هم بیرغ همدا شکل درلود. کله چې داود خان په 1352 کال کې د جمهوریت اعلان وکړ، د افغانستان د بیرغ په جوړښت کې څه بدلون راوست. هغه دا چې د دې نه وړاندې د بیرغ ټوټې څنګ په څنګ اچول شوې وي، توره ټوټه، سره ټوټه او شنه ټوټه. لیکن ده واړولې، عمودي یې کړې. هغه وخت افقي وې، هغه وخت عمودي وې، د افقي کړې. د توره ټوټه بره راوړه، سره ټوټه یې منځته کړه او شنه ټوټه یې 2 برابره کړه. یعنې د تورو سرې په اندازه یې شنه ټوټه ور واچوله او په منځ کې یې بیا د وږو دایره ورکړه او د وږو د دایرې په منځ کې یو عقاب جوړ کړ چې د افغانستان تاریخي نښه ده. د عقاب په سینه کې محراب جوړ کړ، منبر یې جوړ کړ او ترې لاندې د افغانستان نوم راغی. دا د داود خان د وخت بیرغ دی. وروسته بیا تغییرات پکې راوستل شول. کله چې خلقیان راغلل، هغو د افغانستان بیرغ د روس د بیرغ غوندې تک سور کړو، سوټک و. د هغو په ځای د خلق کلمه پکې ولیکل. د پرچمیانو په وخت کې بیرته 3 رنګونه را ژوندي کړل، لیکن د منځ نښان یې بدل شو، د کارګرۍ یو څرخ یې پکې واچاوه. کله چې موجوده حکومت راغی، بیرغ یې بیرته 3 رنګه کړ، په منځ کې محراب و منبر او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یې پکې زیاته کړه. او اوس په دې شکل زموږ بیرغ زموږ ملي بیرغ دی. موږ درناوی ورته لرو او د دې بیرغ په سیوري کې به موږ خپل د خپلواکۍ ژوند کوو.